ټي ټي پی پر پاکستاني حکومت خطرناک ګزار وکړ. د آی اس آی مهم چارواکي او 3 پوځیان یې هلاک کړي. دا چې یا چارواکي څوک او افغانستان کې څه رول لري جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان کې د پوځي استخباراتو ادارې آی اس آی یو ډګرمن مصطفی کمال برکی سیویلي وزیرستان کې وسلوالو سره نښته کې وژل شوی. سرچینې وایي چې نوموړي له افغانستان څخه جنوبي وزیرستان ته په لاره د انګور ډي سیمه کې د وسلوالو یو کمین کې ولوېد چې په پایله کې نوموړی او 3 نور پوځیان ووژل شو او 2 نور پوځیان ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ بیان هم یاده پیښه تایید کړې ده. سرچینې وایي چې نوموړی د څو مودې راهیسې خوست ته راغلی و. سرچینې وایي چې نوموړی هغه کس و چې طالبان یې دوحه کې د امریکا سره خبرو لپاره چمتو کړل. ډګرمن مصطفی برکی تیر کال له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې په خبرو کې مهم رول درلود او د فیض محمد له نږدې ملګرو څخه و. په وروستیو کې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی پخواني مشر جنرال فیض حمید سره افغانستان ته تللی و چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتي نورولي محسود سره خبرې وکړي. پاکستاني شنونکي وایي چې نوموړی د افغانستان مسایلو لپاره د آی اس آی ګمارل شوی مسؤل و. اسلام آباد یو ځل بیا ویلي چې د ټي ټي پی غړي افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او دا چې ګوندې له همدغه پټنځایونو خپل فعالیتونه تنظیموي او دا برید هم له افغانستان څخه راغلو ترهګرو کار بللی. خو پر افغانستان د طالبانو واکمن حکومت بیا تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم ګاونډي خلاف وکارول شي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال پر طالبانو نیوکه کوي چې د آی اس آی مامورین ولې او څنګه د افغانستان ولایتونو ته پټ سفرونه کوي خو طالبان یې له ملت سره نه شریکوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.